السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ حدیث کی راضی کی الغریق شہید اوبو کے غرق شوی انسان چې دی دا شهید دی. آیا دا حدیث د سوات دی پیښې ته شامل دی؟ کم چې سیلانیانو باندې راغلله په داسې حال کې چې دوی زنانه ورسره یو ماشومان او زنانه لوڅ مخونه او تصویران یې میستل سیل ته راغلي وو. نو اوله خبره دا ده چې اکثره د نوح علیه السلام قوم چې غرق شوی و په سیلاب باندې هغه هم تصویران د لاسه غرق شوي وو، تصویران یې ایستلي وو او د خپلو باباګانو او د هغې عبادت به یې کوو. اوس هم داسې پیښې ډېرې کېږي. یو علماو له پکار دی مهرباني وکړي چې دا فتوه دې ورکړي دا تصویر چې دی دا حرام دی. دې کې دا شی نه کوي چې دا هغه تصویر نه دی. ولې هغه تصویر نه دی؟ د هغې نه پسې بدتر دی. دلته کونړ ته سیلانی راغلی او د کابل نه او کونړ کې سیند کې عکسونه ویستل تصویران یوې ګټه باندې ویسته بیا بلې ګټې ته ودانګلې چې دلته یې رالی وباسه بلې ته اخر خپې خوی شوله ایسولې د سیند واخیست بل غریب پسې ور ودانګلې هغې هم یوړو. سیلانی په دغه ورځ پیدا شو او هغه چا چې پسې وردانګلي و هغه درې ورځې پس را پیدا شو. دا تصویرانو وجه ده، دا تصویر فتنه ده. باقي دا خبر دا خلک چې کوم دي نو دا تصویر چې دی ګناه کبیره ده، دا اوس اسلام نه بری بهر نه دي. مخ کاره کول د زنانو یا نور داسې فحش کار دا ګناه کبیره ده، په دې باندې سړی کافر کېږي نه. نو که دوی چې دا موحدین مسلمانانی او شرک پکې نه او دارنګې مصلین منځګزاري نو انشاءالله العزیز مسلمانان دي چې الله سبحانه وتعالی به دوی له شهادت ورکړی، ځکه چې دا ډېره درنه پیښه ده چې زوی لیږي او پلار او مور ورته ګوري، ورور لیږي غورځېږي سینې روانوي د مرګ په طرف، او زوی لیږي مور او پلار ورته ګوري او ورور لیږي ورور ورته ګوري او خور لیږي خور ورور ورته ګوري او په دې طریقه باندې ټول سین لاوږي. ډېره غټه پیښه ده. دا غریق الله د شهادت درجه ځکه ورکړې ده چې دا مرګ ډېر سخت دی او دا مرګ دا واقع چې دا خو د ټولو نه سخته ده، ځکه چې یو بل ته ګوري خپل مرګ ویني او بل د هغې مخې ته مرګ ته غورځېږي. نو د الله نه امید ده انشاءالله العزیز که مسلمانان موحدین نو الله به له شهادت درجه ورکړي.